د پښتو زده کړې فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل درنو مینوالو بیا هم ستاسو خدمت کې یو. نن هم د اسان لیک لوست لړۍ ده. په دې کې موږ په لام خبرې کوو. لام، لام، الف، لام. ګورئ لام الف داسې سره یو ځای کېږي او بل لام دلته ورسره راځي. څه ترې جوړیږي؟ لال. ځینې خلک لال لعل لیکي، یا مثلا د ځینې ځایونو نومونه دي لکه لال پوره. لعل پوره یې مه لیکئ، چې وایي نه لیکئ څه لپاره. لال ده خو که لاله ترې جوړوئ. فکر کومه ګلاب ګل ته لاله ګل وایي په فارسي کې. نو بیا دلته هی ورکوي، څه به ترې جوړ شي؟ لاله. خو همداسې لال ده که لاله ترې جوړوئ، بیا الف دلته ورکوي لکه دې لام ته چې ورکړل شوی، څه به جوړ شي؟ لاله. یا لال ده که لالونه ترې جوړوئ، دغسې واو راتاو کوئ نو نو هی ورسره ولیکئ، څه به شي؟ لالونه. لام دی، واو دی او یې ده. لام واو سره یو ځای کېږي، یې څنګ ته ورسره راځي. څه جوړ سو؟ لوی. خو که یې لرې کې څه به شي؟ لو. لو زموږ لهجه کې قسم ته وایي. مثلا ته وایې دا کار ما نه ده کړی، بل درته وایي چې لو وکړه. یا مثلا ته وایې دا کار مې نه ده کړی، لو خو دې را باندې پور نه ده چې درته وایې کم. دغه ولسمشرۍ یا نورو لپاره چې هغه حلف یا سوګند یادوي، هغه ته هم په پښتو کې لوړه وایي. لوړه نه ده، لوړه ده. همغه د لو په ډول تلفظ کېږي. خو لوی ده که لویول ترې جوړوئ، یې به دغسې کوي، واو ورسره کوي او ګوره دغه یې دا ځای وغورځوي، دلته واو راولي او دلته لام وکوي، څه به شي؟ لویول. خو که خبره سرچپه کو، واو دلته راوړو، لام ولیکو او یې ولیکو، څه به ترې جوړ شي؟ ولی. وږې ته ولی وایي، وایي ولی مې ختلی، دغه ځای چې وخېږي علام ترې ساته. ولی ده. خو که ولی نه ولی جوړوئ، وایي پلانی د خدای ولی دی، نو دلته څنګ په څنګ ټکي ورکړي، دلته ولی جوړیږي. او که واو لام د دې په ځای هی ورکړي، څه به ترې جوړ شي؟ وله. وله چې ریښې ته وایي، جرړې ته وایي. لنډۍ هم د وایي اول مې هېڅ پام درته نه و، اوس مې د زړه ولې کږې در پسې دینه. وله یې وسوه، ولې جمع سوې، یعنې دغسې یې چې ورکې لاندې باندې ولې سوې. لال. لال، ګران بیه، ډبره، ده. بدخ، بدخشان کې دلال کان دی. د رحمان بابا شعر هم دی، وایي زړونه مه ماتوه، لال د بدخشان دی، مشکل کار دی رغول د شکسته و. لال په ګاڼو کې کاریږي. ګاڼه چې ده زیور شو. ګاڼې زیورات یا جولري او ګاڼو چې دا وختبیر ده. کاریږي معنی استعمالیږي. ګورئ لال، لال
ګرانبیه ډبره ده. بدخشان کې دلال کان دی. لال په کاڼو کې کاریږي. نو دا درس به تاسو زده کوئ او بیا به یې در سره لیکئ. ګرانبیه معنا قیمتي، ډبره معنا تیږه. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل خوښ او سبسکرایب کړئ. غزانور زما فیسبوک دی او غزانور زما ټویټر. ښه وخت ولرئ.